لوی پامیر هغه سیمه چې د افغانستان د لوړ او غرني طبیعت په زړه کې پرته ده او د کلونو راهیسې د خرابو لارو له امله له مرکز څخه لرې واقع شوې، خو اوس تازه او د نوو بدلونونو شاهده ده. د ملي دفاع وزارت د پامیر لوی سړک د جوړولو چارې پیل کړي. هغه سړک چې د سیمې د اوسیدونکو له کلونو راهیسې د یو خوب او خیال په بڼه په ذهن کې ساتلی و. د مسؤلینو په وینا چې د نږدې 120 کیلومتره سړک پروژه چې په لوی پامیر کې پیل شوي، تر اوسه یې شاوخوا 33 کیلومتره سړک رغول شوی او پاتې نور کار هم په چټکۍ سره روان دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به دا لاره په بشپړ ډول جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ملي دفاع وزارت د انجینرۍ ټیم مسؤل مولوي محمد رحیم عابد وایي چې دا سړک د هیواد په لرو پرتو سیمو کې یو له مهمو پرمختیایي پروژو څخه ده چې د ملي دفاع وزارت له لوري تطبیقیږي. امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله رعاه د ځانګړی شفقت د پامیر په خلکو باندې. پامیر خلک ډېر مظلوم او غریب خلک دي. تقریبا دا 150 کاله کې دلته د مهاجر شوي دي او دلته پراته دي. تر اوسه پورې هېچا د پوښتنه نه وه کړې او نه دې خلکو پر سوال کړی او نه چا احوال خسته وه. د اسلامي امارات د ولس ځانګړی شفقت باندې د خلکو پوښتنه وکړه، د خلکو معلومات یې واخیستل. دغه نه وروسته پسې القیم ذاکر صاحب د ملي دفاع وزارت دوهم رسال هغه موږ ته امر وکړ چې تاسو دا مشران ووځئ. دغه تر ټولو کار اولین مهم کار دغه دی چې پامیر خلک ته سړک ور جوړ کړو. تېر کال دی تقریبا 50 کسه تلفات ورکړی دی. هیلیاره د سړک نه وجودوالي باندې چې 50 کسه مړه شوي دي چې لار نه وه د پیاده باندې چې دی تلل اکسیجن د وجې نه خلک مړه شول، د یخ د وجې نه خلک مړه شول. نو سږ کال دغه وشوه چې بس اول د دی باید سړک جوړ شي تر ټولو نه. د پامیر اوسیدونکي چې د کلونو راهیسې د داسې یوې موقع په تمه ول، د دې کار په پیل سره یې خوښي څرګندوي او وایي چې دوی د کلونو راهیسې له خلکو او له دولتونو څخه هیر شوي غوندې ژوند کړی و. که سرک تا اینجا پیش آمده، امنیت سرک بسیار یک سهولت بزرگ است برای مردم پامیری. پامیریان قبل از این وقتا بسیار با مشکلات مواجه بودند. مریضیشان رسیدگی نمیتونست به کلینیک یا شفاخانه، خب اطفالشان هیچ وقت رشد نمیکرد، از نگاه واکسین و همگی چیزهای اینا محروم بودن. خب مکتب نداشتن. خب اینا یکی دیگه بسیار پراگنده در هر دره اینا 3 خانه و 4 خانه اینا قرار داشتن. 5000 اسب از این طرف میره، 5000 اون طرف، 10000 4000 هم 14000 به اینا یک بوریار تمام میشه. اینا خیلی از سهولتی بالاتر به اینا است. روزهای ما مثلا اولادایمان، خانوادایمان از بین میرفت. این باعث میشد که ما همین زحمت‌ها را به کله گرفتیم، مواد از گازخان انتقال میدادیم به پامیر. خب اینم خوب بود که ما از گازخان مواد انتقال میدادیم. یک 20 سال پیش اینم به قاضی ورک و اشکاشم تا از همه جا انتقال میدادیم مواد به پامیر. حتی اوجا 10 روز یا 15 روز سفر می‌کرد. لوی پامیر چې د افغانستان له لوړ او تر ټولو لرو پرتو سیمو څخه شمیرل کیږي، د لومړي ځل لپاره د دولتي سړک د جوړېدو شاهد دی. د دې لارې په بشپړېدو سره به د پامیر شاوخوا 300 کورنۍ د تګ راتګ پر مهال د ګلل شوو ستونزو خلاصون مومي او د هېواد له نورو برخو سره به یې تګ راتګ ډېر اسانه شي.